مردان کې په صوابۍ کې په سوات کې په دیر کې یوازې او یوازې یوسفزۍ لهجه ویل کېږي. ټول یوسفزیان چې څرنګه غږېږي په مردان کې هم دغه خلک دي، په صوابۍ کې هم دغه لهجه ده، په سوات کې هم دغه لهجه ده، که څه هم قومونه سره بېلابېل، لیکن د یوسفزیانو د ډېرښت د جوړه معیار د دوی ګرځول سوی دي. او که تاسو جغرافیه ته وګورئ، آبادي ته وګورئ، نو یوسفزیان په دا سیمه کې ډېر دي، نو ځکه و دا ټوله لهجه ته یوسفزۍ لهجه ویل سوې ده. چې کوم یا زموږ لهجه کندهارۍ او د یوسفزیو چې کومه لهجه ده، یا پېښورۍ لهجه یا شمالي لهجه، دا نومان یو دي، بس په لوی سر به ورته ګورئ چې بس دوې لهجې دي، یوه کندهارۍ ده، یوه یوسفزۍ ده. ها دا کېدی شي په یوسفزیو کې ما در ټول اوس اپریدیان هم غږېږي، وزیر مسعود هم غږېږي، بنګش هم غږېږي، اورکزۍ هم غږېږي، هلته توریان هغه هم غږېږي. نو د دغو بیا لږ لږ په تورو کې، په ځایو کې، په صوت کې فرق راځي، لیکن چې لوی سر ته سر راورسئ، سر یې بیا یو دی.